سیر جادو حق دی په دې کې شک نشته یوه ذره شک په دې کې نشته علیحده دا ستا دغه بستي پنجایت لره ورسه دغسې مطلب اغر کلیوالا لره ورسه او مچ لره ولاړ سه علیحده داسې کوډې سیر جادو در لره کوي او یو سړی ویلی ول ما ته یو جادوګر ویلی ول ما ته جادوګر ویلی ول پیسې راکه که د چا ښځه یې وڅوې ښځه د بچیان والا ده زه پر ایله کوم ته به واده ورسره د دې به انجام څه د الله رسول فرمایي من اتا عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة رواه مسلم د الله رسول فرمایي که یو سړی نجومي و جادوګر لره رالی پوښتنې ځینې شروع کړې 40 ورځې الله رب العزت د ده لمونځ نه قبلوي 40 ورځې الله د ده لمونځ نه قبلوي د الله رسول فرمایي یو سړی جادوګر لره رالی د پوښتنو دپاره د غیبو چې ته ماته دا پلانی شی راوښایه داسې پټې معلوموي پلانی د الله رسول فرمایي 40 ورځې الله رب العزت ستا توبه نه قبلوي د الله رسول فرمایي که یو سړی جادوګر و ساحر لره رالی نجومي لره رالی بیا هغه څه خبرې ورته وکړې د مطلب خبرې واورېدلې د الله رسول فرمایي چې هغه به څه شي 40 ورځې الله رب العزت د ده توبه نه قبلوي الله د ده توبه نه قبلوي د الله رسول فرمایي که څوک رالی نجومي و ساحر لره پوښتنې ځینې وکړه د غیب هغه غیب ورته وایي چې دا به کېږي هغه به کېږي د الله رسول فرمایي کافر سو په دې خبره د الله رسول فرمایي سیر و جادو دا شرک دی د الله رسول فرمایي 3 کسان جنت ته قطعا نشي تللی په هغو کې یو ساحر و جادوګر دی دا زموږ زنانې نه دي دا خامخا ساحر و جادوګر لره ځي نجومي لره ځي د باچا هغه په الحمدلله شریف په د دې ګزاره نه کېږي دې ته شفا نه میراویږي دا جادوګر لره ځي دا ساحر لره ځي دا نجومي لره ځي دا کاهن لره ځي او د دې مسله چې د هغه کافرانې ورحل کوي د دې مسله روایتو کې راځي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو وخت د زوی عبد الله ابن عمر د خیبر لره ولاړ په خیبر کې يهودو په د باندې کوډي وکي سیر جادو یې باندې وکي د عبد الله ابن عمر د لاس چې دی هغه به وخت پر خپل ځای بنو په حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دې خبر سو بیا له خیبر يهود په سی واخستل يهود په کوډو کې په سیر کې په جادو کې ډیر انتهایی 1 نمبر دی مفتی ابو البابا صاحب لیکلی دی هغه دجال کتاب راغه پابندی ده دجال کتاب 1 2 3 3 جلد دی پابندی ده دار مولوی صاحب په قبره کې ونیول سو په هر مکتبه کې ونیول سو بس هغه گرفتار دی صحیح سلو وای دا هغه لټریچر راووتل چې هغه ډیر دا نو پاره کې دی وای دا يهود را ولاړ سو دغه د سعودي او بادشاهانو ته غالیان ورکولې غالیان اعلی د کروڑو روپۍ غالیان پاره کې به چپان ته پټ کړی وو پاره کې به سیمان پټ کړی وو څه سره وای څه مشورې کوي څه مجلسونه کوي څه اجلاسونه کوي هغه بالته ورته ناس دا داسې ذلیله دا داسې خبیث او دا دومره زهریله قوم دی دا ډیر زورور کوډي سیر جادو چې دی هغه کولی شي ورسي په دې باندې جادو کوي نو بیا دغه يهودو په عبد الله ابن عمر باندې جادو وکړي د دوه د لاس خطي بیا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله بابا په خبر سو بیا عمر فاروق اعلان وکړي وځي د خیبر سي يهود چې دی هغه وایستل د روایتو کې راځي وزنان رااله عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته ویلې ولزه خپل وش پرسي وتړم دا جایز ده عائشه صدیقه ورته لغو ولم دا جایز نو وش پرسي وتړم ویلې ول ما خپل خاوین باندې تعویز کړی د بندش چې هغه بل واده نشي کولی نه نور ښځو ته واده نشي کولی مطلب دا تورې به اسانه وي او ته خو جادوګر یې زما څه ولاړې دا جادوګر ده ما څه بې ولاړې دا یې وایسته بی حفصه رضی الله تعالی عنها یو د دې منځه په دې کوډې سیر جادو وکړي بی حفصه امر وکړي چې دا قتل کوي هغه بیا قتل کوي الله رسول فرمایي د جادوګر علاج څه دی د جادوګر علاج توره حضرت عمر فاروق اعلان وکړي ول جادوګران به ټول قتلوي د توبې اجازه به نور کوي چې 3 ورځې بندي کې بیا به وروسته بیا توبه وباسي یا چې د توبه وباسي نو جادو سیر خو نه ختمېږي په دې باندې صحیح سو په توره باندې
د چا خور د چا لور د چا وريره د چا لمسی د چا کور والا په تعویذ په کوډو په سیرو په جادو و بل ته ورکول نو ستا څه فکر دی دا په مسلمان پاتې سي دا مسلمان دی نه قطعا نه دی مسلمان ال د پیروز مشته په علاقې کې رخصه نیولې والا د ورځې 2000 روپۍ ورکول به رخصه والا ویل پښتنه وست چیرې ځي ویل ول ولار سو پلاني ایدرې لره پلاني ایدرې لره پلاني ایدرې لره پلاني نورون چیش کوي ول دا پیر ولار چلته د قبر سره شي پټي کې بس ګرځي ورځ پر دې تیرې سي بیا چې دا د مورید راړي ډوند راړي د خدای خار کړی راړي هغه ورته داسې کوډي داسې سیر داسې جادو داسې ایدرا داسې قبر داسې غټه ډبر داسې خاورې ته ورسه وګوره هغه چې راشي رښتیا انو بعد د خدای دی پیر صاحب دی موږ خو د یهودو نصاراو کیسې کو د مسلمانانو کیسې درته کوم ما درته ویل باچا هغه صاحب الحمدلله د دې گزاره نه کیږي ځکه دی د شرک په طرف ته مایل دي دی ته شرک خوند ورکوي دی د شیطان پر لار روان دي دی غواړي دا چې د چا د دوه کسانو کور خراب کړي دا چې ځوان مې ابلوز ویل دی دا لسم دولسم کال مولوي صاحب چا د بندش تعویذ را باندې کړی تر اوسه پورې بس تخپل سوچ وکړ ما به د بچانو سره څنګه ژوند دي څومره به جړلی دا کم ظالم په وکړلو دا کمی ورینداري په وکړلو دا کمی تنداري دغه عمل په وکړي دا صرف دی کوي یا ورینداره یا تنداره یا بل دا دغه څو بل څوک نه کوي یا هغه زړه کور والا کوم دا چې ستا درو ودو والا چې دی هغه خو به نظر بدو زیاده کوي ورځ درو په الاس والا بدیل راځه ورکه څه خرچه ورکړه تاسو چم را کړی بل څوک نه در کوي صحیح سو نو نه پوهېږم د نو یم لا یعقوب توره چې دغه دا ځای چې ما ته په لاس راکړي زه ډېر کار ایستلی سم بیخ ډېر کار ایستلی سم ته څنګه جادوګر یې ته څنګه شادي شده نجلۍ یا زموږ توی خور راواخ ګوره مسلمانه زموږ توی خور ته هغه پر ایله کوې بیا بل کوي دا نسي کېدلی یو ورځ یو د حضرت عثمان رضی الله عنه په زمانه کې یو جادوګر و صوفي جان ته چیر ګورم څه نو یو جادوګر و هغه بس میله یې لګولې د حضرت عثمان رضی الله عنه په زمانه کې علامه ابن حجر هیتمي رحمه الله حدیث نقل کړی میله یې لګولې وه بس یو وش دی ننوځي دننه بېرته راوځي د وش خوله بیا یو سړی مړ کړي بیا را ژوندی سي حضرت جندب رضی الله بن کعب دا ولاړ دی ورته ګوري چې څه راکوي کیسه دا یې چېشته نو د چې کله یو سړی مړ کړي هغه بېرته را ژوندی سو دا جندب رالی دا جادوګر یې په توره ووایي هغه پر دا بله خوا راور ول اوس دی راپورته سي هغه اول نه و مړ نه هغه ته مړی ویل کېږي مړی دا ته یې اوس راپورته کوي ما د الله د رسول سره اورېدل د جادوګر علاج چېشتی توره ده توره زما ستا نه توره د حکومت توره د حکمران وقت توره د قاضیانو توره د دې وطن چې کوم ذموار د هغو دپاره نه زه دا حق لرم نه ته دا حق لرې سبا ورغلی یو ځای به دی پیر صاحب سر په کڅوړه کې یو ځای وړی وه مولوي صاحب یې نه 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 بلکل په دې خبرو به خطاوزو نه زه حق نه لرم د دې خبرو د دې خبرو زه حق نه لرم نو لحاظه حضرت عمر فاروق اعلان وکړي څه ویلې ول جادوګران ټول مړه کوي بیا د ده په دور حکومت کې خلافت کې درې غټ جادوګران هغه یې قتل کړه هغه یې مردار کړه هغه یې صحیح سلو نو د الله رسول فرمایي که چیرې یو سړی رالی جادوګر لره پال لاس یې ښکاره کړي ته زما پال وګوره دغه څیز ټیم پاس دپاره 40 ورځې چې الله د ده لمونځ نه قبلوي 40 ورځې د الله رسول فرمایي الله رب العزت د ده توبه نه قبلوي توبه ځینې ودروي او بیا د الله رسول فرمایي کې تصدیق وکړي چې اوس دا خبرې صحیح دي دا کافر سو په دې خبره دا کافر سو په دې خبره باندې اوس خبره دا د عاجزانو موږ ته به کوو څه